د مونځ باره کې دا ده چې ګورې سنت طریقه دا ده چې کله مونځ وشي د خطبې نه مخکې به مونږ دعا کوو انشاءالله. خطبې نه مخکې د خطبې نه بعد دعا په سنتو کې نشته. احادیثو کې نبی علیہ السلام نه نقل دي حضور علیہ السلام به چې د اختر مونځ وکړو نو بیا به دعا وکړه. خطبې نه بعد به بیا ټول د خیر سره خورېږئ د دعا تمه به نه کوئ. یو دویم نمبر دا چې دعا وشي نو ملګري ځینې ناخبرې خطبه لازمي ده نو دعا نه بعد به انشاءالله العزیز خطبه اورئ. خطبه چې وشوه بیا به ملګري ځي. دریم نمبر ځینې ملګرو ته پکې یو کال تېر شي نو د اختر د مونځ طریقه ترې نه هېره شوي نو نیت هغه د اختر دا چې زړه کې ته دلته راغی او دلته اوس الله اکبر کې بس دا نیت دی د زبان نیت ضرور نه سنت دی په خبره پوه شي خو هسې د خپلې توجه برابرول دپاره فقهای کرامو لیکلي چې ښه خبره ده توجه به دې برابره شي چې دونه دې ویلي چې زه 2 رکعاته واجب د ورکوټي اختر مونځ سره د ټولو تکبیرونو په دې حاضر وخت حاضر امام پسې خاص وایه تاجره مخ مې کعبې شریف په لوري کا الله اکبر که دې وویل ښه ده ګنې په ژبه باندې ضرور بس تاسو دغه نیت دی چې دلته ودرېږئ دا کافي دی الله اکبر کوه چې الله اکبر مو وویلې نو تاسو به مونږ شروع کړي د سبحان نه او تر ولا اله غیرک پورې ووایئ څو پورې دي اعوذ بالله بسم الله سره ستاسو کار نشته هغه د امام کار دی صحیح دی بیا به امام الله اکبر کی یو تکبیر به وایي تاسو به لاسونه اوچت کوئ غوږونه به یوسئ ښکته به کوئ لاسونه به تړئ نه دویم بیا دریم بیا په دریم باندې بیا لاسونه وتړئ بیا به قرت وشي یو رکعت به وشي دویم رکعت ته چې کله مونږ بیا راپاسو د خیره سره نو قرت چې مکمل وشي الحمد مو ویلی شي سورت مو ویلی شي رکوع ته تګ نه مخکې 3 تکبیرات دي په دغه طریقه باندې هغې نه بعد به باقي مونځ کړي الله رب العزت د عمل توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین